نو درس کولو یو ورځې یو کس راغی ورته وایي چې په دروازه را دننه شو ورته وایي امام مالک صاحب دا درس دې بند که هغې درس بند کړ ټولو شاګردانو درس بند کړ و اجازه ده لږ مخکې درشم ورته وایي اجازه ده راشه هغه سپین ږیری سړی مخې ته راغی امام مالک صاحب ته وایي لږ ودرېږه هغه پاڅېده ودرېدلو چې کله ودرېدلو ورته وایي اجازه ده چې ستا دا تندی ښکل کړم اجازه ده تندی مې ښکل کړه سپین ږیری سړی ورغی د امام مالک صاحب په تندي مبارک یې شونډې کېښودې او ښکلې کړه او سخت یې وجړل امام مالک صاحب ورته وفرمیل چې دا راته ووایه چې یو خو دې راباندې د الله او د رسول درس بند کو دویم د دې شاګردانو په سټونو د قدمونه راواړول دریم زه دې ځان ته ودرولم څلورم زما تندی دې ښکل کو دا ولې ورته ای امام مالک صاحب په الله قسم بیګا مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدلو خلک ورته منتظر دي په دې ډله کې ما تپوس وکړو څه چل دی ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی زم ودرېدم قربان ته چې کله راغلې نو تا دې خلکو له ویلې چې زما تادي ده ځم مسجد نبوي ته جومات ته ځم نو ما درنه تپوس کړو هلته څه کې نو رسول الله راته وفرمیل چې هلته امام مالک ناست دی درس کوي د قرآن او د حدیث ښودنه کوي خلکو له شاګردانو ته ورځم هغې سره ملاقات وکړم وایي ما ورته ویلې قربان که اجازه زم در سره لاړ شم وایي رسول الله صلی الله راته وفرمیل راځه ته هم را سره لاړ شه وایي مونږ چې کله رالو د مسجد نبوي په دروازه را دننه شو وایي په دې کې ګورمه چې ته دقه شانې درس ته ناست او شاګردان ناست دي او تا چې رسول الله ولیدو نو یو دم ودرېدې شاګردان ودرېدل لارې پرېښودله رسول الله مخکې و زه ورپسې وم سیده راغې د الله نبي او تا له غېږه درکړه او بیا وویلې چې په دې تندي باندې به دې ښکل کړم نو خپلې مبارکې شونډې رسول الله راواغستې او ستا په تندي باندې کېښودې ته یې ښکل کړې او واپس درنه لاړو شپه را باندې نه تېرېدم ویل الله کله به سهار کېږي چې زه لاړ شم او د رسول الله مبارک شونډې چې په کوم ځای لګېدلې دي په هغه ځای د شونډې کېدم نو خفه نه شي ای امام صاحب ما بیګا رسول الله لیدلی دی چې ستا په تندي شونډې ایښې وي نو ما پې ځکه کېښودې مل څوک رانه مخکې نه شي چې دا ځای ښکل نه کړي امام مالک صاحب ورته وفرمیل واورئ شاګردانو په الله قسم د کمې ورځې نه چې ما په مسجد نبوي کې درس شروع کړی دی په ما داسې شپه نه ده راغلې چې محمد رسول الله دې نه راغلي او ما له دې غېږ نه راکړي او زما په تندي باندې دې شونډې نه ایښي او ما ته به ویلي چې امام مالک د قرآن او د حدیث درس کوه دا جاري وساته خلکو له دا قرآن ورسوه دا حدیث خلکو له ورسوه زما عزتمندو که مونږ او تاسې چېرته د الله شو الله رسول زمونږ دی مونږ په الله ډېر ګران یو رسول الله یو ورځ راغی او د کعبې مبارکې غلاف یې ونیو د دروازې کې لاسونه واچول او یې فرمیل ای د الله کوره ته الله ته ډېر خوښ یې ځکه الله قبله د دې دپاره ګرځولې ده جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس زمونږ او ستاسې د ژوند سبب دی د رزق سبب دی کعبه او چې کعبه کله نی نو انسانان به ختمیږي دنیا به ختمیږي نن که کافر رزق خوري هم د کعبې برکت دی نن که مسلمان رزق خوري نو هم د کعبې برکت دی نن که کافر ډوډۍ خوري او رزق خوري او خوشحالي تیرې هم د مسلمان برکت دی چې مسلمانان نه نو بیا به دنیا کې هیڅ نظام نه رسول الله فرمیل د الله کور یې الله ته ډېر خوښ یې او په هغه ذات مې د قسمي چې زما روح د هغې په لاس کې دی چې انسان ته او بنده او مسلمان ته الله ستا نه زیات شرافت او عزت ورکړی دی ځکه الله فرمیلی دی ولقد کرمنا بني آدمه نو زما عزتمندو موږ درانه خلک یو عزتمند خلک یو راځئ چې ځان عزتمند کړو د قیامت ورځ به راشي رب العالمین به اعلان وکړي زما ټول بندګان دې راجمع شي الله به ټول انسانان راجمع کړي تختونه به ولګېږي خلک به حیران وي څه خبره به وي څه چل به کېږي چاته به علم نه نو هر جنتي به دا خپل سر په دې زنګنونو ایښي او په خپل تخت باندې به ناست
او د هر انسان دا مخ به دومره ښایسته وي لکه د نور نه چمکداره به یو جنتي به بل ته وایي چې څه خبره ده هغه به نیم خبر خو الله رب العالمین دقه شانت یو جلسه جوړه کړې ده او دا انسانان په خپلو تختونو باندې ناست دي ټولو به سرونه ښکته کړي ناګهانه به یو پړق وشي او یو خوشبو به خوره شي جنتیان چې سرونه راوچت کړي الله به ورته مخامخ ولاړي الله دې دغه سعادت زموږ او ستاسې نصیبه وګرځوي الله به مخامخ ولاړي د بندګانو چې په الله سترګې ولګېږي به الله نور مو یو شی هم نه دی په کار ستا دا دیدار او ستا ملاقات الله به ورته وفرمایي زه به ستاسو ملاقات کوم او تاسو به زما ملاقات او دیدار کوئ او یو بنده سره به الله راضي او کینی به ورته وایي چې هی زما بنده تا دا عمل کړی تا دا عمل کړی دا ګناه دې کړی دا دې کړی تا ته یاد شي بنده به الله زما یاد شي خو الله تا راته ټول معاف کړي دي خو د بل طرف په دغه انسان دی الله به جهنم کې ورګزار کي او دوی به الله ته لاسونه اوچت کړي او دعاګانې به کوي سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص دعاګانې به کوي او جړاګانې به کوي زر کاله به جاړي سترګو کې به اوښکې ختم شي حتی تنقطع الدموع وتسیل منه الدم اوښکې به ختم شي جړا به ختم شي د سترګو نه به وینې روانې شي دوی به وي الله رب العالمین مونږ دعاګانې کوو نه معاف کیږو الله به ورته وفرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون د سپو په شان کړنجېږئ ما او د سپو په شان ته غپېږئ ما ستاسو دقه ځای دی دا جهنم او دې کې پراته اوسئ او دې کې سوځېږئ او هماغه یو انسان دی هلته ورسره الله ملاقات کوي خبرې ورسره کوي او همدقه یو انسان دی د دغه آدم علیه السلام اولاده ده په جهنم کې الله خبرو له نه پرېږدي راځئ وروڼو خپل ځان له عزت ورکو الله خوشحاله کو رسول الله خوشحاله کو د قیامت ورځ به د رسول الله امت پر رواني ډلې ډلې جنت ته به داخلېږي خوشحاله به خاندي به جنت به خوشحاله الله رب العالمین د دنیا او د آخرت عزت او خوشحالي زموږ او ستاسو نصیبه وګرځوي